بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه انجینیر محمد نبی او دا د اټوکیډ سیول 3D اولنې کلاس ده. سما سره اټوکیډ سیول 3D 2019 دا وخت انسټال ده. زه په دې کې کار کوم. دا ټول نه مخکې د سیول 3D سافټویر کې د کار شروع کول نه مخکې موږ نه پکار دي چې موږ دا سیول 3D سافټویر وپېژنو چې دا څه ته وایي. صحیح ده. دلته به موږ راشو. what is سیول 3D سافټویر؟ سیول 3D سافټویر دا څنګه سافټویر دی؟ دا څنګه کار کوي؟ نو پکار ده چې موږ اول د دې نه ځان خبر کړو. نو مونږ وایو سیول 3D software is a powerful tool that can be used to create, edit and view Civil 3D software is a powerful tool that can be used to create, edit and view civil engineering drawings. دا یو powerful tools دی چې په دې کې سکیږي په دې باندې مونږه ډراینګ جوړولای شو او هغه بیا ایډیټ کولای هم شو. صحیح شو کنه؟ نو د سیول انجینرینګ سره دا تعلق ساتي. ٹھیک ده کنه؟ ها دین علاوه سکیږي مونږ سوایو it is important for civil engineering to learn how to use. صحیح ده کنه؟ مونږ وایو دا د سیول انجینیر د لپاره ډیر امپورټنت دی. صحیح ده چې څنګه دا سافټویر چې دی څنګه یوز کیږي ځکه چې دی دا سافټویر چې دی دا خو ډیر هیلپ ورکوي په زبردست ډیزاین کولو سره. صحیح ده کنه؟ او په ایکوریسی سره بالکل ټیک کار چې دی هغه په دې باندې کیږي کنه. نو دا سړي سیول انجینیر لدا پکار دي چې دا سکی په دې باندې ځان پوهه کی او خپې ځان پوهه کی. صحیح شو؟ اوس د دین علاوه موږ یو بل پاراګراف ولیکو دې لپاره. سیول 3D سافټویر چې دی کنه، سیول 3D سافټویر is
د دې مطلب شو چې سیول 3D سافټویر دی لکه کیټ سافټویر دی کنه کمپیوټر ایډیټ ډیزاین دی لکه څنګه چې اټو کیټ دی خو دې ته اټو کیټ مونږه اټو ډیسک اټو کیټ سیول 3D دی ته مونږ وایو کنه نو د دې د سپیشلایز شوی دی د ترانسپورټیشن لپاره د واټر اینڈ هایډرو الکتریک سیستم لپاره کنه خو مونږه موستلی د پس کې زیات یوز کوو په لینډ میجرمنٹ کې کنه پاخي کې ټاون پلانینګ هم راځي بیا غ پراپرټي چې دی هغه سب ډیوایډډ کیږي تقسیم بږي کیږي کنه نو پلانینګ ته لري کیږي نو زیات تر مونږه دا د لینډ میجرمنٹ لپاره په یوز کې راولو دغه خو به دی باندې مونږه څومره روډز چې دي او ریلوی لاین چې دي دغه د به همغه کوو ځکه چې دا ټول اپشنونه به دي سیول 3D کې دي صحیح ده نو مونږ یې څه کوو موست پس کې یوز کوو په لینډ میجرینګ کې هغه کې بیا مونږ ټاون پلانینګ کوو یا پکې تقسیم کوو نو زیاتره زمونږ په دې ایریا باندې خو خلک ځمکې تقسیموي یا پلاټینګ کوي پای کې بیا کورونه جوړوي نو مونږ یې زیاتره د هغې دپاره یوز کوو صحیح ده ټیک شو که نه اوس په دې کې بله خبره سره راځي چې سیول 3D allow you ٹھیک شو کنه مونږ سو یو مونږ سیول 3D مونږ ته الاو کوي په دې باندې مونږ 2D ډرینګ جوړ کړو لکه 2D ډرینګ مطلب دا دی په دې کې هوټل په کوارډینیټ باندې کار کوي کنه لکه په سیول 3D هوټل کوارډینیټ سیستم دی صحیح شو کنه نو دی اوس مونږ ته الاو کوي 2D ډرینګ او 3D ماډل 3D ماډل څنګه دا کوي اوس مخکې به په سیول 3D سافټویر کې دا وکي نه جوړېدو ها اوله کې چې راوته وکنه نو بده کې با دا لیول خو شو کېدو خو د دې نه به سرفیس نه جوړېدو خان اوس په ګیا سرفیس هم جوړېږي لکه مونږ یو غر په ماشو کنه هیل ایریا د پای کې مونږ یو غر چې دی هغه به کې مونږ دای په ماشو کو هغه کنټرول جوړ کو نه چې بیا مونږ دې سافټویر ته راوړو نو هغه به کې بالکل ریل ښکاري ښه 3D ماډل دا غي جوړ شوی صحیح ده نو دې 3D ماډل نو دا غي نه مونږ ته دا اساني کیږي پس کې اساني په کنسټرکشن پروجیکټ پدې کې جوړې دي شي نشي څنګه به جوړيږي داغه د لپاره پلاټینګ سیستم دی وغیرہ دا خبر باندې مونږ ځان سکو واکو ټیک شو کنه نو مونږ خدا خبر وکړه صحیح شو چې په دې باندې مونږ 2D او 3D چې دی هغه دا کوم دا ما په ریکارډ کې راوست ما چې دا اساني صحیح ده کنه خا مونږ به پکې مونږ به ویل کوم چې سیول 3D software is used to create 3-dimensional model ټیک شو کنه په دې کې موږ سوې سیول 3D سافټویر چې دی هغه is used to create 3-dimensional model of civil engineering project څنګه چې ما وې صحیح شو کنه ها بیا څه چل کیږي these models
can be to view the project from different څه چل کېږي په دې باندې مونږه دا خبر وکړه که نه چې these model can be used to view the project from different angle and perspectives. صحیح ده که نه مونږ څه چل کولی شو مونږ دا بیا کتی شو د مختلفو انګلونه او پرسپیکټیوز مطلب دا ده چې دې مونږه څنګه چې زمونږ هغه عام نظر دی که نه هغه پروب نظر چې زمونږ دی لکه دې ته مونږ وایو نارت ایست ساوث ویست داسې که نه نو دا پرسپیکټیو ویو زمونږ د دې کتی شو صحیح ده که نه نو دا په دې کې ډېر زیات اسان دی د هر یو انګل نه مونږ دې څه کولی شو کتی شو او بله خبره وکړې دا ده که نه چې مونږ د دې نه علاوه نور څه کولی شو مونږ وایو they can also be used to create animation. اوس دا خبر به کې مونږ ولې وکړه لکه سیول 3D سافټویر چې دی که نه په دې باندې مونږ انیمیشن سره جوړو انیمیشن پې جوړولی شو که چېرته مونږ روډ ډیزاین کړی که نه یا مونږ ریلوے لاین چې دی هغه ډیزاین کړی مونږ به ترې روډ راوالو نو مونږ په هغه روډ باندې لکه هغې باندې مونږ ډرایوینګ کولی شو صحیح ده د هغې انیمیشن تیارولی شو او داسې پکې نور هم ډېر اپشنونه دي صحیح ده خو انیمیشن پې مونږ په دې باندې مونږ انیمیشن هم تیارولی شو اوس لکه دا مونږ وکړو که نه لکه مونږ ولې دا سافټویر ولې یوز کوو نو مونږ به داسې ولیکو که نه چې سیول 3D software is a valuable tool دا زموږ څه دی یو valuable tool دی صحیح ده که نه د څه دپاره civil engineers دپاره ولې دې مدد ورکوي لکه دې انجینر له مدد ورکوي که نه چې څه چل وشي چې ټایم سیو کړي صحیح ده که نه چې ټایم بچت شي صحیح ده او بله خبره دا ده او پیسې چې دي هغه هم بچت شي مطلب دا دی چې په لږ وخت کې ډېر کار وکړي نو تا ته دا کم فیس چې تا د دې اخیستی کوي پیسې چې تا دې اخیستي نو هغه ستا دپاره ټیک شي صحیح ده که نه او نور څه چل کوي مونږ به څه ووایو که نه چې دی په څه کې هیلپ ورکوي انجینر له په څه کې هیلپ ورکوي چې هغه جوړ کړي زبردست ډیزاین او څه چل وشي چې هغه امپروو شي ښه د هغې کوالټي صحیح ده که نه چې د هغې کوالټي امپروو شي لکه کار ډېر زیات ښکلی ښکاره شي صحیح ده که نه نو سیول 3D سافټویر مونږ ځکه په یوز کې راوستی دی ډېر خو ډېرې زیاتې پیدې دي صحیح شوه خو مونږ ولې داسې یوه پیدا چې دا هغه لکه ولیکله که نه ښه جي ټیک شوه که نه مونږ په دې باندې خو د خیره سره پوه شو اوس د دې بینیفټ څه دي لکه د زده کړې فایدې څه دي دا مونږ ولې زده کوو ټیک شو مونږ یې ځکه زده کوو که نه چې دا سافټویر انجینیر او ارکیټیکټ چې دي دا باڼه چې دي دا په یوز کې راولي صحیح ده که نه چې هغوی به څه چل وکړي ډیزاینینګ به کې وکړي پلانینګ به کې وکړي صحیح شو که نه خو د سرویر دپاره دا ډېر زیات اهم دی چې دا سافټویر چې هغه یې زده کړي صحیح شوه نو سرویر به یې ولې زده کوي چې هغه پې نقشې جوړې کړي د هغې ډایګرام به یې جوړ کړي نو سرویر له پکار دي چې خامخا سیول 3D سافټویر چې دی دا ولې لازمي ورځي ټیک شو که نه
پدې کې د تی اکوریسی چې دا هغه زبردست اکوریسی ده، لکه مطلب په اکوریسی باندې څه شوی دی، دا زبردست سافټویر دی، لکه غلطیانې به ډېرې کمې راځي. صحیح ده که نه؟ او په دې باندې مونږ په کوارډینیټ باندې لکه پروجیکټ چې مونږ راوړو دی لکه نه، نو مونږ به د هغې سروی کړي، د هغې به مونږ کوارډینیټ راغستی، نو هغه به مونږ په دې کې کوارډینیټ چې دی مونږ دې ته امپورټ کوو، په هغې باندې خپل کار روانوو. صحیح ده؟ نو چې دله مشین نو کوارډینیټ راوړي نو هغه هم زبردست سروی، او دلته کې چې بیا کار کوي نو هغه بیا ځان له زبردست اکوریسي. صحیح ده که نه؟ او دې سیچل کې مونږه ابا ځان له په انګلیش کې وایو کنه چې سیول 3 سافټویر کین هیلپ ټو امپروو د کوالټي اف یور ورک. سکه سه امپروو کوي ستا د کار کوالټي چې ده کنه هغه امپروو کوي. صحیح ده کنه؟ او د دین علاوه بل غټ کار سکه ستا ټایم سیو کوي، ستا منی چې دا هغه سکه هغه هم سیو کوي. صحیح ده؟ نو مونږه د سیول 3 سافټویر چې ده د مونږ زکه زده کوو. صحیح ده کنه؟ مونږ د دې انټروډکشن کوو، نو چې په سیول 3 سافټویر باندې پوه نه یو، د دې به زده کړې باندې پوه نه یو، نو مونږ به بیا مخکې تللی نه شو. صحیح شوه؟ نو اوس خو د دې خو ډېر زیات نور هغه هم دی که نه انټروډکشن کې راځي، خو هغه به زه تا ته داسې وایم چې په انګلیش کې چونکې اسان دی نو زه به په هغې باندې پوه هم بیا اسان ده که نه، چې سیول 3 سافټویر از ا لایف سیور فار civil engineers. صحیح ده که نه؟ It can be used to produce digital model of civil engineering projects as well as provide visualization of the project. This can all be done quickly and easily by anyone. صحیح ده که نه؟ هم دغه خبرې دا عامې کومې چې مونږ بار بار کوو، او چونکې په انګلیش کې راشي نو په دې باندې پوهه ده بیا لږ زیاتې شي که نه. او بله خبره ده لکه اوس په دې سیول 3 باندې بیا مونږ څه کارونه کولی شو، لکه مونږ ته په دې باندې نوکري څنګه میلاویدی شي، په یو ارګنایزیشن کې په یو کمپني کې مونږ څنګه په دې باندې سیټل کېدی شو. نو کیټ ټیکنیشن دپاره هم دی په کار راځي که نه. سیول 3 انجینیر، سیول 3 انجینیر دا هم لکه دی په یو کمپنۍ کې کار کوي، دی به ایز ا سیول 3 انجینیر هم کار کولی شي، او سیول ډیزاین انجینیر به هم دی کار کولی شي. صحیح ده که نه؟ او ډیزاین انجینیر به هم کار کولی شي، کیډ او بیم ټیکنیشن به هم دی په دې باندې هم دی لګېدی شي، کیډ ډرافټر به هم دی لګېدی شي، کیډ پروفیشنل به هم دی لګېدی شي. ټیک ده که نه؟ او سروې کیډ ټیکنیشن به هم دی لګېدی شي. صحیح ده؟ دا راته لکه مونږ به ورته ووایو چې دا د جاب ټایټل دي. ټیک شو؟ نو دا ما ستاسو سره وکړو که نه، په دې 20 منټ کې دا ستاسو سره ما دا د دې تعارف وکړو. صحیح ده که نه؟ انټروډکشن ما وکړو. امید ده چې انشاءالله ډېر ښه به پرې پوه شوی د خیره. لکوټې دا وینډو ولا سټډي کوو. صحیح ده چې په دې سیول 3 کې څه دي، نو دا دې سټارټ نه راشم دې ته مونږ اپلیکیشن بټن وایو. صحیح ده که نه؟ په اپلیکیشن بټن کې څه کېږي، نیو پروجیکټ پې کولاویږي، سیو شوی پروجیکټ پې کولاویږي. صحیح ده که نه؟ دا د هغې اپشن دي، دا به انشاءالله ورو کوو د خیر سره. ښه دې ته مونږ وایو کویک اکسس ټول بار، دې ته مونږ څه وایو دې ځای ته کویک اکسس ټول بار. دا اپلیکیشن بټن شو که نه؟ دا څه شو؟ کویک اکسس ټول بار. ښه دا دې لپاره پکارېږي که نه، که چې زمونږ یو کمانډ ډېر زیات په یوز کې راځي نو هغه به مونږ څه کولی شو، هغه به مونږ دلته کې ځان ته نږدې هم ایښودی شو. ټیک ده که نه؟ نو دا زموږ سره څه دی؟ کویک اکسس ټول بار دی. صحیح شو؟ دا زموږ سره ټایټل بار دی، په دې کې مطلب دا کې څه لیکلی شي د اټوډیسک سیول 3 2019. صحیح شو که نه؟ 2019 مطلب دا چې دا زموږ سره 2019 ورجن دی د اټوډیسک سیول 3 دا هغه دی سافټویر دی. دا بیا زموږ سره انفو بار دی. ښه صحیح شوه؟ که مونږ د دې اټوډیسک هغه مونږ جوړ کړی ایمیل، هغې کې به ساین ان شو، بیا مونږ څه کولی شو دلته کې سکیول یا د فریز دلته مونږ لیکلی شو چې د هغې معلومات وکړو د یو کمانډ په حوالې سره. صحیح دی که نه؟ د هغه مونږ دلته کې ولیکو نو مونږ ته به د هغې ډیټیل راځي. دا زموږ سره دې ته مونږ وایو که نه انفو بار. صحیح ده؟ ښه اوس دې ته مونږ څه وایو؟ دا هوم انسرټ انوټیټ دا ته مونږ ټیب وایو. صحیح ده که نه؟ ټیبس دي، دا څه دي؟ ډفرنٹ ټیبس دي. صحیح شوه؟ په دې کې اولنی هوم ټیب دی، انسرټ دی، انوټیټ دی وغیره. خو په دې هوم ټیب کې بیا دننه نور دا کمانډز دي. ښه دا کوم چې مونږ ته ښکاري که نه دا کمانډز دي. صحیح ده؟ او دا بیا ګروپ دي، ګروپس دي. صحیح شو؟ لکه ګروپ څنګه دي؟
دې ته موږ ګروپ ولې وایو دې ته ولې کمانډ وایو چې موږ د اساني چې پلیټ په دې پلیټر ګروپ کې زموږ سره ټول سپیس باندې کلیک وکړه یعنی په هوم ټیب کې په پلیټر ګروپ کې په ټول سپیس باندې کلیک وکړه اندازې سي د اساني د پاره موږ ته دغه کړی دي صحیح ده نو دا لاندې سړي دا ګروپس دي ښه خادا چونکه سٹارټ نو دلته کې موږ راغلی ګیټ سٹارټ مطلب دا دی چې زه په دې بٹن ډایرکټ کلیک وکړم نو دا به نیو کلیک صحیح ده کنه نیو ډرینګ به کولاوي یا که زه چې د ټمپلیټ کولاول غواړم زما خپل ټمپلیټ هغه هم د دې ځای نه اوپن کولی شم او یا تاسو په امپیریل باندې یا په میټریک باندې کار کوئ نو هغه ټمپلیټ هم کولاولی شي کنه ځکه چې بار ملکونو کې خو څه دی په میټریک باندې کار کیږي دلته موږ په امپیریل کوو صحیح ده دا اوپن او دا صحیح شو کنه نو ریسنت ډاکومنټ کم چې په دې لاست کې مونږ به کار کړی دی سیو کړی دی او تللی دی نو هغه به بیا مونږ ته په دې ریسنت ډاکومنټ کې پراته وي صحیح ده او کانټینټ چې دي مونږ د اټو ډیسک ساين ان شو نو د هغې په حوالې سره د موږ څه انفارمیشن راکوي څه نوي نوي فیچر چې راوځي د هغې په حوالې سره مونږ خبرئ او مونږ دې ته فیډبیک هم ورکولی شو یو کمانډ دی یا ستا په ذهن کې نوي څه خبر راغلی ده یا د دې اټو ډیسک هم نه یو کمانډ دی چې هغه څه کار ونه کړي نو ته په هغې باندې څه کولی شي فیډبیک ورکولی شي نو زه په دې نیو باندې کلیک وکړم نو زه به دویم وینډو ته سیکنډ وینډوز ته به زه ان شم ټیک ده که نه نو چونکې دلته کې څه چل دی په دې ځای کې زموږ سره هم اقا خبرې دي که نه نو زه به راشم دا زموږ سره کمانډز دی او دا څه دي ګروپس دي که نه ښه اوس دا زموږ سره څه دی وینډو بار دی ښه وینډو بار لکه ډرایینګ وینډوز بار دی صحیح ده که نه زموږ سره به دلته کې ډېر شی ډرایینګز اوپن وي نو هغه به موږ ته په دې بار باندې لبازه ښکاري لکه ډرایینګ 1 ډرایینګ 2 3 4 5 صحیح شو که نه جي ښه دا ټول سپیس دی ښه دا زموږ سره څه دی ټول سپیس که دې چېرته کې زموږ سره ویزیبل نه و نو موږ به دی د هوم ټیب نه دلته کې په ټول سپیس نه څه کولی شو دی به موږ واپس چې دی راوستی شو ښه ټیک شو ښه دا کم بلیک ایریا چې موږ ته ښکاري دې ته موږ څه وایو دا زموږ سره ډرایینګ ایریا ده صحیح ده که نه دا پکې ډرایینګ الریډي مخکې نه موجود دی صحیح ده دا ډرایینګ ایریا ده دا زموږ سره دی WCS ورلډ کوارډینیټ سیسټم صحیح ده که نه او دې ته موږ څه وایو UCS یوزر کوارډینیټ سیسټم دا زموږ سره هغه اریجن پوینټ دی د کوم نه چې دا پوینټونه اوټ شوي دي هغه د دې ځای نه حسابېږي صحیح ده او دې ته موږ وایو کمانډ لاین په دې کې موږ یو کمانډ ټایپ کولی شو انټر کولی شو هغې باندې بیا کار کولی شو کمانډ لاین دا کمانډ لاین اکثر چې دی ورک شي صحیح ده د دې د ډرایینګ نه لاړ شي نو دې لپاره بیا کنټرول +9 بټن هم دی صحیح ده که نه دلته کې هم داسې راتلی شي بیا به ته دلته کې په اسانۍ سره راولي یا دلته کې راشه که نه د کسټمایزیشن ته راشه کویک ایکسس ټول بار کسټمایز بټن باندې کلیک وکړه شو مینو بار دا اوس مینو بار موږ ته راغی که نه په دې مینو بار کې بیا موږ دلته کې څه کوو دا غازاړه مینو د کم چې به اول اټوکیټ راوتی و که نه نو دا په دې ځای کې موږ څه کولی شو بیا ځان له د یو کمانډ په حوالې سره موږ دلته کې سرچ کولی شو صحیح ده که نه دا زموږ سره څه دی کمانډ مینو بار دی صحیح ده د مینو بار ته چې دغې په زوړ هغه باندې عادت وي نو هغه په دې کې موږ کولی شو ټیک شو جي نو کنټرول 9 باندې دی ما دلته کې راوستو دې ته موږ وایو لیاوټ بار صحیح ده دلته کې زموږ سره لیاوټ پروت دي ها د ډرایینګ لیاوټ دلته کې پروت دي لکه زه پې کلیک وکړم ډرایینګ کله تیار شي هغه بیا موږ پرنټ کوو که نه نو هغه به ښکلی لیاوټ جوړ کړي نو په هغې کې به یې راولي او بیا به په اسانۍ سره پرنټ کولی شي او دا زموږ سره دي ډرایینګ ټولز ښه دا ډرایینګ ټولز دي نو دا زموږ سره و د دې وینډو یا د سیول 3D انټرفیس سیول 3D وینډو یا سیول 3D انټرفیس ټیک شو که نه انشاءالله نیکسٹ کلاس کې بیا ملاقات کیږي السلام علیکم